زه خان محمد د علي بابا د علي لیسې یو تن استاد یم او د موږ د 11 ټولګي د بیولوژي موضوع چې ده یوه موضوع موږ مخکې تدریس کړې ده چې هغه په خپله باندې حجره وه او دوهمه موضوع چې موږ اوس تدریسوو دا مایکروسکوپ ده. یعنې اوله ور موږ تاسې هغه خدای دې وکړي چې تېر درس تاسې در کتلی وي او تېر درس تاسې مطالعه کړی وي. که بیا هم کومه ستونزه وه په دا اوس درس کې یا په تېر درس کې کومه ستونزه موجوده وه دا به تاسې په خپل کمنټ کې ولیکئ، یا که هره ستونزه وه په درس کې. خو موږ تاسې په تېر درس یې ور تکراروو د تاسې د ښې زده کړې په خاطر باندې موږ تاسې تېر درس تکراروو. تېر درس لومړۍ موضوع چې وه دا حجره وه. حجره په خپله باندې چې ته وایې حجره یا سیل، حجرې ته په خپله باندې سیل وایي، سیل هم ورته وایي، حجره هم ورته وایي. دوی وایي چې حجره د لاتیني کلمې له سلول نه اخیستل شوې ده چې دا سلول په خپله باندې واړه عمارت ته وایي. حجره د لاتیني کلمې له سلول نه اخیستل شوې ده، سلول واړه عمارت ته وایي. یا حجره د یوناني کلمې د سایتوز نه اخیستل شوې ده چې سایتوز په خپله د تش معنا لري. یا حجره د رومي لفظ د سلال کلمې نه اخیستل شوې ده چې سلال په خپله باندې تش ته وایي. خو حجره د ژوندیو موجوداتو اساسي او بنسټیز واحد ګڼل کېږي. دا یې تعریف ده، یعنې حجره د ژوندیو موجوداتو اساسي او بنسټیز واحد ګڼل کېږي. خو د نن درس موضوع د موږ تاسې مایکروسکوپ ده. موږ تاسې مایکروسکوپ یایو. مخکې درس کې هم لږ پرې غږېدلي وو، خو خیر اوس به دا مایکروسکوپ موضوع موږ تاسې په دغه ساعت کې مکمل ډول باندې تشریح کړو چې مایکروسکوپ څه ته وایي. مایکرو کوچني ته وایي. مایکرو دا د کوچني معنا لري، مایکرو کوچني ته وایي. سکوپ لیدلو ته وایي، سکوپ د لیدلو معنا لري، لیدلو ته وایي. مایکرو کوچني ته وایي، سکوپ لیدلو ته وایي. دا د مایکروسکوپ دغه معنا شوه. یا مایکروسکوپ هغه آلې ته وایي کوم شیان چې موږ تاسې په سترګو نشو لیدلی د مایکروسکوپ په واسطه باندې وینو. مایکروسکوپ هغه آله ده کوم شیان چې په سترګو نه لیدل کېږي د مایکروسکوپ په واسطه یې موږ تاسې لیدلی سو، دې ته مایکروسکوپ وایي. اوله راځو موږ تاسې د مایکروسکوپ تاریخچې ته. مایکروسکوپ په 1500 لومړی ځل مایکروسکوپ په 1590 میلادي کال کې، مایکروسکوپ لومړی ځل په 1590 میلادي کال کې جوهان او جانسن کشف کړی ده. کوم مایکروسکوپ یې کشف کړی ده؟ نوري مایکروسکوپ. نوري مایکروسکوپ په 1590 میلادي کې جوهان او جانسن دوی کشف کړی ده. په 1590 میلادي کې جوهان او جانسن لومړی ځل نوري مایکروسکوپ کشف کړو. کله چې دا مایکروسکوپ کشف شو د مایکروسکوپ له کشف څخه وروسته دغه مایکروسکوپ د نوري مایکروسکوپ دغه مایکروسکوپ جوهان او جانسن کشف کړی ده. دا مایکروسکوپ چې کله کشف شو، یعنې دا مایکروسکوپ چې کله جوړ شو، د دې مایکروسکوپ چې کله جوړ شو د دې مایکروسکوپ له کشف څخه وروسته دریو پوهانو چې یو ته وایي لیون هوک ورته وایي، بل ته وایي رابرټ هوک وایي او دریم ته وایي مالپیګي یا مارسیلو مالپیګي، دغو دریو بیا د کوچنیو شیانو په مطالعه باندې پیل وکړو. کله چې دغه نوري مایکروسکوپ په 1590 میلادي کال کې جوړ شو د دې څخه وروسته دریو ساینسپوهانو چې یو ته وایي لیون هوک، بل ته وایي رابرټ هوک او دریم ته وایي مارسیلو مالپیګي، دغو دریو پوهانو بیا د کوچنیو شیانو یا هغه شیان چې په سترګو نه لیدل کېږي د دې شیانو په کشف باندې پیل وکړو. اول لیون هوک په 1650 کال کې د دې مایکروسکوپ په واسطه باندې بکتریا کشف کړه. کله چې دغه مایکروسکوپ نوري مایکروسکوپ کشف شو نو مایکروسکوپ د دغه نوري مایکروسکوپ په واسطه یې په 1615 کال کې بکتریا کشف کړه. چا کشف کړه؟ لیون هوک. د دې بکتریا تر څنګ یې پروتوزوا کشف کړه. پروتوزوا ټول هغه ژوندي موجوداتو ته ویل کېږي چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي وي. پروتوزوا ټول هغو ژوندیو موجوداتو ته ویل کېږي چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي وي. له دې څخه وروسته په 1660 میلادي کال کې مارسیلو مالپیګي دا یو بل ساینسپوه و. په 1660 میلادي کال کې مارسیلو مالپیګي د چنګښې په سوګو کې د وینې جریان کشف کړو. د چنګښې په سوګو کې د وینې جریان جوړ کړو، دا یې کشف کړو. له دې څخه وروسته بل دریم
دریم لیونهوک و لیونهوک په خپله باندې حجره هم کشف کړې ده، یعنې په 1665 میلادي کال کې لیونهوک حجره کشف کړې ده. کله چې لیونهوک په 1665 میلادي کال کې حجره کشف کړه، په چیش کې حجره کشف کړه، دا په خپله باندې د کارک د لرګي په نازکو پاڼو کې د کارک لرګی و، د دغه نازکې پاڼې یې راواخیستلې، دا یې د مچیو د ګبینو په شان باندې د مایکروسکوپ تر دغه سلایډ لاندې کېښولې. کله چې دغه د مایکروسکوپ دغه سلایډ باندې کېښولې، نو ده د مایکروسکوپ لاندې خښتو ته ورته جوړښتونه ولیدلو. کله چې د مایکروسکوپ لاندې خښتو ته ورته جوړښتونه ولیدلو، دې جوړښتو ته نوم ورکړو حجره. دې جوړښتو ته نوم څه ورکړو؟ دې ته حجره نوم ورکړو. نو دغه رابرټ هوک خپل اثار یو کتاب داسې دې ته مایکروګرافي وایي، د خپل اثار د مایکروګرافي کتاب کې څوړ کړي دي، دا راجمع کړي دي. د دې څخه وروسته مایکروسکوپ دوی په 3 ډوله باندې راخیسته. د مایکروسکوپ ډولونه موږ تاسو مایکروسکوپ دوی وایي چې په 3 ډوله ده. دا په ډېر ډولونه په اضافي معلوماتو کې هم ډېر ډولونه شته، خو موږ تاسو ته ولې 3 ډولونه وایو. یو اول ډول ده، اول ډول ته وایي ساده مایکروسکوپ. ساده مایکروسکوپ یا دې ته ضربین وایي. ساده مایکروسکوپ یا ضربین چې له دې مایکروسکوپ څخه ساعت جوړونکي کار اخلي، دا ساده مایکروسکوپ. دې ته ضربین وایي. له دې څخه هغه خلک کار اخلي چې ګړۍ جوړوي، هغه خلک چې ساعتونه جوړوي، له دې مایکروسکوپ څخه کار اخیستل کېږي. دوم چې دا نوري مایکروسکوپ، دا سیده دا نوري مایکروسکوپ ده. دا 1590 میلادي کال کې جوهان او زکریا جانسن دغه کشف کړی ده. په دې کې دوه عدسیې ځای پر ځای شوي دي، چې یوه دغه د سترګو عدسیه ده او بله چې دغه د شي عدسیه ده. دې مایکروسکوپ کې دوه عدسیې ځای پر ځای شوي دي، چې یوه ته وایي د سترګو عدسیه او بل ته وایي د شي عدسیه. څو عدسیې دي؟ دوه عدسیې دي په نوري مایکروسکوپ کې، یوه د سترګو عدسیه وه، بله د شیشه عدسیه وه، بله د شي عدسیه وه. نو دا مایکروسکوپ دوی وایي چې یو شی 2000 چنده غټ ښکاره کوي. دا نوري مایکروسکوپ چې موږ تاسې وینو، دا شی 2000 چنده غټ ښکاره کوي، او په دې کې مختلفې قوې دي. څو قوې دي کې مختلفې قوې دي، یعنې لویوالې مختلفې قوې په دې مایکروسکوپ کې موجودې دي. چې یوه ته وایي 9 ایکسه قوه، یوه ته چې شی وایي 9 ایکسه قوه. دا 9 ایکسه قوه چې ده، دا د کوچنیو اجسامو د لیدلو لپاره استعمالیږي. 9 ایکسه قوه دا د کوچنیو اجسامو د لیدلو لپاره استعمالیږي. فرض یې کړه لکه بکتریا اوس یو حجروي ژوندی موجود ده. بکتریا یو حجروي ژوندی موجود ده، او د بکتریا د لیدلو لپاره موږ تاسې د نوري مایکروسکوپ دغه 9 ایکسه قوه د دې څخه کار اخلو، تر څو موږ تاسې مایکروسکوپ په صفا واضح ډول باندې ووینو. خو د ډېرو کوچنیو اجسامو اندازه په ایکولر مایکرومتر، یعنې که چېرته موږ تاسې ډېر کوچني اجسام د دې مایکروسکوپ په واسطه باندې وینو، دلته د مایکرومتر یا د ایکولر مایکرومتر په نامه یوه ګرده شیشه ده. دلته د ایکولر مایکرومتر په نامه باندې یوه ګرده شیشهیي عدسیه ده، چې دا عدسیه وړې درجې لري. د ایکولر مایکرومتر په نامه باندې یوه ګرده شیشهیي عدسیه په دغه نوري مایکروسکوپ کې ځای پر ځای شوې ده، او د دغه دا وړې درجې لري. دا عدسیه یا دا شیشه وړې درجې لري. په دې باندې موږ تاسې شی اندازه کوو؟ وایروس اندازه کوو. په دې باندې موږ تاسې وایروس اندازه کوو. په چی شي باندې؟ په دغه درجو باندې. یعنې دا په خپله باندې چی لري؟ دا مایکرون ده. ځکه دوی وایي 1 مایکرون د ملي متر سلمه برخه ده. نو وایروس د ډېر کوچنوالي له امله موږ تاسې په ملي مایکرون باندې اندازه کوو. یعنې وایروس ډېر کوچنی ژوندی موجود ده. دا معنی چې د مړو ژوندیو موجوداتو ترمنځ ګډ سرحد لري. وایروس نه په مړو ژوندیو موجوداتو کې ده او نه په ژوندیو کې. ولې؟ که چا پوښتنه وکړي چې ولې، داسې په دا ورته ویل چې له محیط کې غیر فعال ده. کله چې له محیط څخه د ګرد غبار په واسطه یا د پرنجي په واسطه باندې یا د ټوخي په واسطه باندې له یوه انسان څخه بل انسان ته داخلیږي، نو دلته په حجره کې په فعالیت باندې پیل کوي. کله چې په حجره کې په فعالیت باندې پیل وکړو، نو سړی له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ کوي. فرض یې کړه والګی،
دا د والګي د ناروغۍ عامل څه ده؟ دا یوه وایرسي ناروغۍ ده. دا کومه ناروغۍ ده؟ دا وایرسي ناروغۍ ده. نو دا کوم مایکروسکوپ سو؟ دا نوري مایکروسکوپ سو. له دې څخه وروسته بل چې دا الکتروني مایکروسکوپ. الکتروني مایکروسکوپ دا په 1932 او په 1940 کلونو کې دا کشف شوی ده د 1900 کالو خوا. الکتروني مایکروسکوپ په 1932 او 1940 کال کې د 1900 کالو خوا جوړ شوی ده، کشف شوی ده. ځکه موږ تاسو د مایکروسکوپ دریم ډول وایو. دا مایکروسکوپ چې کله کشف شو، خو دوی وایي چې نه، دا مایکروسکوپ په 1932 کال کې کشف شوی ده او په 1940 کال کې له دې مایکروسکوپ څخه استفاده شروع شوې ده. یعنې په دغه مایکروسکوپ باندې خلکو مختلف ډول ژوندي موجودات کشف کړي، پرځکه بکتریا یا وایروس. وایروس ډېر کوچنی ده. یعنې دې مایکروسکوپ په واسطه موږ تاسې کولی شو چې وایروس په صفا واضح ډول باندې ووینو. بل دغه الکتروني مایکروسکوپ دا یو شی 2,50,000 چنده غټ ښکاره کوي. دا مایکروسکوپ یو شی 2,50,000 چنده غټ ښکاره کوي، ځکه دغه ډېر لوی او طاقت لرونکی مایکروسکوپ ده. دا ډېر لوی او طاقت لرونکی مایکروسکوپ ده. په دې کې مقناطیسي یا برېښنایي وړانګې شته. په دې مایکروسکوپ کې ډېر قوي ولتاژ یا ډېرې قوي برېښنایي وړانګې شته. دا وړانګې له دغه کوچني ژوندي موجود بکتریا یا وایروس څخه تېرېږي. کله چې دغه بکتریا یا وایروس څخه دغه قوي وړانګې تېرې شوې، نو موږ تاسې ته دا په خپله باندې په یو شی په صفا او واضح ډول باندې ښکاره کوي. یو شی موږ تاسو ته په صفا او واضح ډول باندې د فلم په څېر باندې ښکاره کوي. کله چې موږ تاسو وایروس د دې مایکروسکوپ په واسطه باندې وینو، نو موږ تاسو ته وایروس د فلم یا پردې په څېر باندې ښکاره کوي. له دې څخه وروسته بل چې دا تمرین ده، هغه د تېر درس لنډیز ده. د دې پس لنډیز موږ تاسو یې په لنډیز کې خپله باندې ټوله مهم شیان راجمع شوي دي. خو لنډیز څخه وروسته تمرین ده. تمرین یعنې د تاسو کورنۍ وظیفه. په راتلونکي ساعت کې باید تاسو دا تمرین حل کړی وي. که چېرته موږ تاسې بل ساعت کې درس تدریسوو، تاسې باید تر مخ تمرین حل وي. که بیا هم په تمرین کې کومه پوښتنه وي یا کومه ستونزه، کوم مشکلات تاسې په تمرین کې لرئ، نو دا به د کمنټ له لارې تاسې له موږ سره شریکوي او موږ به تاسې پوښتنو ته درکو، جوابونه به درکو. اوس یو 2 ډوله نور مایکروسکوپ موږ تاسو وایو چې په اضافي معلوماتو کې 2 ډوله مایکروسکوپ نور هم شته. 2 ډوله نه بلکې 8 ډوله مایکروسکوپ دی رااخیستی ده. چې اول له دې مایکروسکوپ څخه موږ تاسې د ماورا بالنفس وړانګو مایکروسکوپ راخو. ماورا بالنفس وړانګو مایکروسکوپ خپله هغه مایکروسکوپ ده چې دلته له ماورا بالنفس وړانګو څخه کار اخیستل شوی ده او دا د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالیږي. د څه شي لپاره استعمالیږي؟ د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالیږي. د ده په خپله باندې دا دسیې دا د کوارتز له جنسه دي. کوارتز په خپله باندې منرالي مواد دي. کوارتز کوم مواد دي؟ دا منرالي مواد دي. یعنې له دغه منرالونو څخه د دې مایکروسکوپ عدسې جوړې شوي دي. بل دوم ډول مایکروسکوپ چې دی ته د فلورسن په نامه باندې، یعنې فلورسن په خپله باندې دا د یوه سړي نوم ده، دا د یوه ساینسپوه نوم ده. دوی وایي چې د فلورسن په نامه باندې په دې ډول مایکروسکوپ کې له یو ډول رنګ څخه کار اخیستل کېږي. په دې ډول مایکروسکوپ کې د فلورسن په نامه باندې له یو ډول رنګ څخه کار اخیستل کېږي او دغه د لنډو څپو رڼا جذبوي. کله چې د لنډو څپو رڼا جذب کړه، دغه د لنډو څپو رڼا د اوږدو څپو په رڼا باندې بدلوي. دا رڼا چې کله د اوږدو څپو په رڼا باندې بدله کړه، نو موږ تاسو دا مایکروسکوپ د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالوو. یعنې مایکرو ارګانیزمونه، پرځکه د پنجې لپاره دا استعمالوو، دا مایکروسکوپ د وایروس لپاره استعمالوو، دا د پروتوزوا لپاره استعمالوو، دا مایکروسکوپ د بکتریا لپاره استعمالوو. یعنې د ټولو کوچنیو ژوندیو شیانو لپاره موږ تاسې دا ډول مایکروسکوپ استعمالوو. بل دریم موږ سره د تیارې ساحې مایکروسکوپ. له دې مایکروسکوپ څخه د هغو ژوندیو موجوداتو لپاره کار اخیستل کېږي چې یعنې په رڼا ورځ باندې نه لیدل کېږي. یعنې موږ تاسې د تیارې ساحې مایکروسکوپ څخه د مایکرو ارګانیزمونو د لیدلو لپاره کار اخلو. یعنې دې مایکروسکوپ دا خصوصیت لري له نورو مایکروسکوپو څخه. که چېرته په تیاره ساحه کې د دې مایکروسکوپ د سلایډ په سر باندې موږ تاسې
که چېرته دې مایکروسکوپ د سلایډ په سر باندې موږ تاسې یو کوچنی ژوندی موجود کېږدو نو دا کوچنی ژوندی موجود به موږ تاسې ته یو شی په صفا او واضح ډول باندې ښکاره کړي یعنې یو شی به څوړ موږ تاسې ته ښکاره کړي دا په صفا او واضح ډول ځکه نور مایکروسکوپونه نشي کولی چې په تیاره ساحه کې یو شی ښکاره کړي خو دا ډول مایکروسکوپ په تیاره ساحه کې موږ تاسې ته یو شی په صفا او واضح ډول باندې ښکاره کوي بل دریم څلورم ډول مایکروسکوپ توپیر لرونکي ساحې مایکروسکوپ د دې ډول مایکروسکوپ څخه د کوچنیو شیانو په لیدلو کې کار اخیستل کېږي یعنې موږ تاسې کولی سو سیانساژ له رنګونو پرته ووینو د تیارې ساحې مایکروسکوپ څخه موږ د توپیر لرونکي مایکروسکوپ څخه موږ تاسې په هغه ځای کې کار اخلو یعنې دغه شیان نه دي د ژوندي موجوداتو نسجونه په ژوندیو موجوداتو کې کوم نسجونه دي دا نسجونه موږ تاسې له رنګونو څخه پرته وینو د کوم مایکروسکوپ د توپیر لرونکي مایکروسکوپ په واسطه موږ تاسې کولی سو چې د ژوندیو موجوداتو انساج دا له رنګونو څخه پرته ووینو نسج شی دا د ورته حجراتو مجموعې ته نسج وایي که چېرته څو حجرات یو ځای کار وکړي یوه خاصه دنده سرته ورسوي دې ته نسج وایي خو دغه نسجونه چې له حجراتو څخه جوړ شوي دي دا موږ تاسې له رنګونو څخه پرته د دې مایکروسکوپ په واسطه باندې وینو بل چې دا ستریو مایکروسکوپ ستریو مایکروسکوپ دا هم د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالیږي دا مایکروسکوپ د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالیږي فرض کړه چې حشرات د حشراتو د لیدلو لپاره دا مایکروسکوپ دا استعمالیږي کوم مایکروسکوپ ستریو مایکروسکوپ د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره یا د حشراتو د لیدلو لپاره دا مایکروسکوپ استعمالیږي یعنې دا مایکروسکوپ یو شی تر لس نه تر شپېته ځله غټ ښکاره کوي دا مایکروسکوپ یو شی له لس چنده ونیسه تر شپېته چنده پورې دا یو شی غټ ښکاره کوي د دې څخه وروسته د الکتروني مایکروسکوپ موږ تاسې ډولونه وایو یو ته وایي ټي ای مایکروسکوپ د الکتروني مایکروسکوپ موږ تاسې ډولونه وایو اول ډول یې څه ده ټي ای مایکروسکوپ دا یې لومړی ډول ده موږ تاسې د الکتروني مایکروسکوپ اول ډول ټي ای مایکروسکوپ دا مایکروسکوپ چې ده دا هم د مایکرو ارګانیزمونو د لیدلو لپاره له دې مایکروسکوپ څخه کار اخیستل د ټي ای مایکروسکوپ څخه د مایکرو ارګانیزمونو د لیدلو لپاره یعنې د کوچني اجسامو د لیدلو لپاره که چېرته موږ تاسې کوچني شیان مطالعه کوو یا کوچني شیان وینو چې موږ تاسې عملي تجربه سرته ورسوو نو له دغه ټي ای مایکروسکوپ څخه موږ تاسې کار اخلو وایروس د ډېر کوچنیوالي له امله موږ تاسې کولی شو په دې مایکروسکوپ باندې څوړ کړو ووینو او دغه یو شی تر 1 میلیون چنده غټ ښکاره کوي دا مایکروسکوپ ډېر زیات ظرفیت لري یعنې که چېرته موږ تاسې کوچنی ژوندی موجود وایروس دا راواخو او تر دې مایکروسکوپ لاندې کېږدو نو موږ تاسې ته به دا شی ډېر غټ ښکاره کړي 1 میلیون چنده به یو شی غټ راته ښکاره کړي یا 10,000 چنده به یو شی څوړ کړي دا غټ راته ښکاره کړي بل دوم ډول مایکروسکوپ چې ده دې ته وایي اس ای مایکروسکوپ چې ده دا هم د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالیږي اس ای مایکروسکوپ دا هم د کوچنیو شیانو د لیدلو لپاره استعمالیږي یعنې هغه کوچني شیان چې موږ تاسې په سترګو نشو لیدلی د دې مایکروسکوپ په واسطه موږ تاسې دا کوچني شیان وینو او دا یو شی دوی وایي چې 80,000 چنده غټ ښکاره کوي دا مایکروسکوپ یو شی 80,000 چنده غټ ښکاره کوي بل دریم ډول مایکروسکوپ د دې ته وایي اس ټي ای مایکروسکوپ دا دریم ډول مایکروسکوپ د موږ تاسې څوم ډول مایکروسکوپ یایو دریم ډول مایکروسکوپ یایو د دې مایکروسکوپ په واسطه باندې موږ تاسې دغه اتومونه ښودلی سو یعنې دا د ډي ان اې دغه موډل د دې مایکروسکوپ په واسطه موږ تاسې څوړ کولی سو په صفا او واضح ډول باندې لیدلی سو دا زموږ د نن درس موضوع